دې ته نیت نه وایي چې ته په ژبه باندې لګیای نیت مې کړی او نیت کوم. لکه ډېر خلک هغه که ستاسو خیالي دي جنازګاونو ته راځي که نه جنازه چې کوي نو هلته هغه بعضې فلیکسونه لګولي د جنازې مونځ یې پکې لیکلی که نه اگر چې هم د حدیث خلافي. ځکه جنازه د نبی صلی الله علیه وسلم خو دا وه چې الله اکبر دی اولنی و ډایرک اعوذ بالله بسم الله ده والحمدلله رب العالمین ویل دي سورة فاتحه. سورة فاتحه پکې د سره نه خلک وایي او نه یې په هغه چاټ کې لیکلی دي. چې کوم څیز په حدیث کې شته هغه پکې نه دی لیکلی شوی هغه څوک نه کوي او چې کوم په حدیث کې نشته هغه درته غوټه پړپړه لیکلې ده. د جنازې نیت تاسو کې چاله ورځي الفاظ چاته یاد دي څنګه چل دی بیا ستاسو جنازه کېږي څومره غټ هغه د جنازې نه د مونځ نه هغه نیت غټ دی. لوی پړپړه په سکول کې به مونږ ویله دا خواري به م کوله پکې لګیا به د پاړو په شان به دا مونږ په سکول کې ویله ملګرو ته پته سکول والا څنګه چې مونږ پاړې یادولې دغه شان به مونږ دا شپږ کلمې او دغه رنګه د جنازې نیت او دا فلان او فلان دا مونږ یادول لګیا به خوارې نه کولې نه پوهېدو. دا خو وروسته مونږ ته پته ولګېده چې کله د دلایلو میدان ته راغو الله رب العالمین څه ناڅه د علم په دې دغه کې د صحبت توفیق راکړه د علماء کرامو سره او د قرآن او حدیث دا مطالعه مو کړله چې لکه دا خو همداسې ځان ستړی کوو. څوک د روجې نیتونه وایي چې د بیګانه به ګوره دا نیت الفاظ وي وبصوم غد نویت من شهر رمضان وی لګي. څوک د تیمم نیت وایي تیمم نیت درته یاد دی که نه دا ټول په حدیث کې نشته.